د آریانا افغان هوایي شرکت مسافرین وایي چې په دې وروستیو کې دغه شرکت خدمات د پخوا په پرتله ښه شوي دي او پر هیوادوالو غږ کوي چې له خپلو ملي شتمنیو ساتنه وکړي او دغه غرض دې له خپل ملي ترانسپورت څخه ګټه پورته کړي. دا خو ګوره دا اولین شرکت دی په افغانستان کې او ډېر پخوانی شرکت دی په افغانستان کې او خلک ترنه ډېر خوشحال دي او د دې هغه کارګران هغه برخورد شرافت او انساني برخورد چې د خلکو سره مراجعینو سره لري او زه خو څه کوي چې ټول خلک د شرکت نه خوشحاله دي او دا خو زمونږ ستاسو د ټول د افغانستان د خلکو شتمني ده دا. بلخوا د یاد هوایي شرکت د خدماتي برخې مسؤلین او کارکوونکي وایي چې دوی د پخوا په پرتله په خپلو خدماتو کې بدلونونه راوستي او دا چاره د آریانا افغان هوایي شرکت د مسافرینو له هرکلي سره مخ شوې ده او خلک د یاد شرکت له اوسني خدماتو خوښ برېښي. قبلا هم خب رضایت داشتن اما رضایتشان زیادتر شده ما در جریان پرواز شاهد هستم. در حدود 10 سال میشه که خدمت میکنم برای کشورم برای شرکت هوایی آریانا. مسافر البته که خوش هستند چون شرکت دولتی است و یک خوبی شرکتی است که از هموطنان عزیز ما فایدهشان است به حساب که همون پولی که میتن هم در عاید دولت اضافه میشه و هم به فایده خودشان است که مربوط خودشان میشه. په ورته مهال د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلین په دغه شرکت کې د پراخو بدلونونو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دغه شرکت د راتلونکو پلانونو په پلي کېدو سره به د خدماتو په برخه کې نور هم مثبت بدلونونه راوستل شي چې په دې سره به مسافرینو او هیوادوالو ته ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته شي. موږ د ظرفیتونو یا د ستندرسازۍ په برخه کې د آیاټا اداره چې د هوانوردي په بخش کې حتما تاسو په دې مورد کې معلومات لرئ هغه اداره مونږه استخدام کړه هغه په ټوله کې د آریانا ارزونه وکړه هم تجارتي بخش کې هم تخنیکی بخش کې د ارزونې راپورونه راغلي د همکارانو سره په ګډه مونږ به راپور جوړ کړی دی گزارش مو مربوطه اداراتو ته لیږلی په بخش کې کار روان دی انشاءالله چې په زر په دې مورد کې اقدام وشي د ظرفیتي لحاظ نه چې ظرفیت جوړ شي او همچنان هغه بین المللي یا نړیوال قوانین یا طرز العملونه چې په جریان د پرواز کې وروسته د پرواز نه مخکې د پرواز نه باید مونږ 100% عملي کړو نه دی عملي شوي څومره کمښت دی پکې په هغې باندې کار روان دی هغه به جوړیږي. کم او زیات ولسیزې کېږي چې په هیواد کې آریانا افغان هوایي شرکت فعالیت لري اوس نوی په یو برانډ بدل شوی او د افغانانو هویت ګرځېدلی دی. آریانا افغان هوایي شرکت و 8 ولایتونو ته او همدارنګه له هیواد د باندې و سیشنونو ته سفرونه کوي. تاسې د آریانا افغان هوایي شرکت د سرپرست رئیس خبرې واورېدې او همدارنګه تاسې د مسافرو خبرې هم واورېدې چې دوی کاملا له دغه شرکت خوښ دي او پر نور هیوادوالو هم غږ کوي تر څو له خپلو افغاني شرکتونو څخه استفاده وکړو چون دوی له دغه خدماتو راضي ول او ویل چې آریانا افغان هوایي شرکت په دې وروستیو کې د مسافرو لپاره ډېر ښه خدمات عرضه کوي او دوی کاملا د دوی له کړنو خوښ دي. عبدالله حیدرسی STR نیوز کابل.